شاعر ادیب چې دا د معاشرې رښتونی خادمي د په ټولنه باندې جوړ نظر ساتي او د وطن او د خاورې ډېر وفاداري او د نور مقابله کې حساس هم ډېر زیات حساس به حد اساسي او سوچه شاعر چې نو د چانه یریږي هم هغه د نتیجې نه بے پروا خپل خبره کوي په معاشره کې چې کم عیبي کم خامي کم کمزوري کم کوتاهي هغه په ګوته کوي په ګوته کوي نو مونږه د برق صاحب دغه نظم چې دا ډېر خور ور دی خو سلک ډېر کوشش کوي چې داغه سلګه تشریح وکړي شو چرته چې باران د خدای د قهر ورېدلې دی هغه زمون کله دی هغه ستاسو کله په دې وړاندې مصر کې چې څومره غوسه شامل ده دا د باران د خدای د قهر مطلب دا دی چې د خدای پاک نمونه چې دی او کم سل نمونه دی پای کې ډېر نمونه چې دی هغه د مینې د رحم د حسن علامتونه دي د کرم علامتونه دي خو څه نمونه د قهر او د جبر بوی هم لري یعنې د جلال نمایندګي د جلال نمایندګي کوي نو دغه کې چې کوم څوک جرم کوي نو هغې ته سزا لپاره دغه اړخونه چې دي دا ښکاره کېږي غني خان بوي چې زما خدای رحیم او کریم دی او د نورو خلکو خدای قهار او جبار دی چې څوک هغې د خدای پاک نه یری زما خدای چې دی کله چې د کوم ذات چې ته یره د خلکو په ذهن کې اچوې نو هغه د هغې سره مینه نشي کولی نو الله چې دی د هغه سره مینه هله کېږي چې د هغه د رحم او د کرم اړخونه نو چې چېرته چې باران د خدای د قهر ورېدلی دی هغه زمون کلی دی هغه ستاسو کلی دی مطلب دا زموږ په ټولنه کې یو داسې قسمه حالات را پیدا شوي دي چې خلک د خدای پاک مطلب مونږه هم پښتانه یو هم مسلمانان پښتو او اسلام دواړه د ژوند د تیرولو یو زبردست نظام لري یو ډېر د امن مینې رورولۍ او د یو بل سره د برداشت او د زغم یو ماحول لري بخښنه غواړم نو دغه ماحول چې کوم لري د یو بل سره د زغم او د برداشت او د مینې محبت نو د دغه ماحول دننه د دغه مذهب او د دغه ثقافت دننه اوسیدونکي خلک چې دي هغوی چې کومې خامۍ لري نو هغه خامۍ په ګوته کړي دي نو ځکه دی ورته د خدای قهر وایي وړاندې بند کې وایي چې چېرته چې غمونه تل کرلی شي په ځمکو کې په ځمکو کې خلک کري عموما ښه فصل وکري ګلونه وکري لرګی وکړي سوری وکړي فصل وکړي میوه وکړي ګیا وکړي واښه وکړي سیزلو له لرګي وکړي او کوم څه چې پکې وکرو هغه ترې راوځي هغه ترې راوځي چېرته چې غمونه تل کرلی شي په ځمکو کې یعنې داسې حالات دي چې خلک غمونه کري او غمونه ریبي یعنې چې څه کري هغه به ریبي چېرته چې انسان خاورې کولی شي په ځمکو کې یعنې چېرته چې انسانان چې دي هغه پکار ده چې د ځمکو نه خیر راوچت کړي هغې کې زورور لږي او کمزوري چې دي د هغې باندې په زور په ځمکو کې محنتونه کوي او د هغې چې څومره محنت هغه کوي نو هغه ګټه هغه ته نه میلاویږي د دې ګټه بل څوک اخلي چېرته چې ازغي راټوکولی شي په ځمکو کې یعنې ځمکه چې ده دا پکار دی د رحم د مینې د انسان د پالنې کار وکړي اول ته ازغي راټوکېږي مطلب دا دی چې په دغه ځمکه کې چې کومه ځمکه د انسان د ښېګړې دپاره فصلونه او میوې او ونې او بوټي پیدا کوي نو هلته څه دي ازغي راټوکېږي یعنې چې کله ازغي راټوکېږي نو په هغې چې څوک ګرځي نو خامخا به زخمي کېږي به نو هلته مسلې را پیدا کوي دغه ځمکه او دغه آمدنونه چېرته چې ګلونه لوغړولی شي په ځمکه ګلونه انسانانو ته اشاره ده د انسانانو هغه محنت ته او خولو ته اشاره ده نو چېرته چې ګلونه لوغړولی شي دا لوغړول داسې چې بې اختیاره څه شی ګیر شي لکه سپی چې چرګ راګیر کړي څنګه هغې ته لوغړول چېرته چې خزان تر عمره غوړېدلی دی یعنې خزان چې تر عمره غوړېدلی نو هغه به څه زرغون کړي هغه ځمکه به څه زرغون کړي چې په هغې خزان غوړېدلی مطلب یې دا دی چې د دغه ځمکې نه پکار ده چې انسانان خیر راوچت کړي هغه انسانان چې کوم په دې کې محنت کوي کوم کوشش کوي کوم لګیا دي هغې ته مسایل راوچت کړي یو دا ده د دې بل مطلب هم کیدی شي دا کوم حالات چې په دې ځمکه په دې خاوره تیریږي یا تیر شو هغې ته هم اشاره ده چې دغه ځمکه دغه خاوره چې ده په
په دې باندې چې کوم خلک اوسېږي د هغې دپاره د دې نه شر راوچتېږي بل بند کې وایي چې چرته چې آزاد وي تل سګان کاڼي تړلي وي سګ وایي سپي ته په فارسۍ کې سګان د سپي جمع ده د سګ جمع ده نو پخوا زمانه کې وایي چې چېرته یو علاقې ته یو سړی تللی نو هلته یخني وه ډېره زیاته نو سهار دی راوتی دی نو سپي پې ورمنډه کړې ده نو ده کاڼي ته لاس کړي نو هلته کنګل به کېدو کاڼی دومره کلک شوی چې کاڼی نه راوتو یا پرخه شوې وه کاڼی نه راوتو نو ده وی چې یاره عجیبه کلی دی چې خلکو سپي پرانستي دي سپي خلک تړي چې کوم سپي خوړل کوي چې چل کوي هغه تړي نو چې سپي پرانستي دي او کاڼي تړلي او شیخ سعدي رحمت الله علیه ګلستان صادق د دې واقعې ذکر هم کړی نو بس همدغه واقعه ده چې هغې ته اشاره ده چېرته چې آزاد وي تل سګان کاڼي تړلي مطلب یې دا دی چې د غضب او د نفرت او د کرکې موقع زیاتې را پیدا کېږي او د ځان ساتلو موقع ډېرې کمې د کرکې دیو چې دا پرانیستی شوی د محبت خاپیری چې د هغه پنجره کې ګیرله چېرته چې آزاد وي تل سګان کاڼي تړلي وي چېرته چې پټکي تل د پیزار لاندې راغلي پټکی چې دی دا د عزت نښه ده د وقار نښه ده دستار دی شمله ده یو درناوی دی او څوک چې چاله عزت ورکوي نو پښتانه چې چاله عزت ورکوي نو پټکی ورته په سر کي د ځان په شاني کي چې یاره زما لباس اغوستو ته هم قابل شو نو پټکی د عزت د درناوي او د ذمهدارۍ علامت هم د مینې او د احترام علامت دی نو دی وایي چېرته چې پټکي تل د پیزار لاندې راغلي پټکی د پیزار لاندې راتلل چې دا ډېر انتهایي سپکاوی دی د چا شمله چې وغورځېږي د دې نه غټه بېعزتي بله نه شي کېدی نو دی وایي چې داسې حالات دي چې پټکي د پیزار لاندې راغلي یعنې پټکی چې دی د سر نه کوزېدل هم عیب ګڼي او چې پیزارو ته ورسي خپو ته ورسي نو دغه مطلب ډېر خطرناک حالات دي هغه یو شاعر وایي چې مرګ ترېنه غوریز دی څه مزه به وي د داسې ژوند مرګ ترېنه غوریز دی څه مزه به وي د داسې ژوند سر چې بل ته ټیټ شي او د خپو مقام ته ورسي نو چېرته چې پټکي تل د پیزار لاندې راغلي وي چېرته چې ژوندي خلک په خاورو کې منډلي وي ژوندي خلک چې دي د دې سره سمدستي اشاره دغه ته ځي د زورورو زور ته لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې چې به ژوندی لوړه دا یو ډېر کربناک صورت حال هغه ځای ما کتلی دی په خپله نو د هغه ځای خلکو ما ته ووایي چې دلته وخت په وخت باندې د آبادي شروع شي خو چې آبادي شروع شي نو د دې ځمکې نه عجیبه غوندې اوازونه راوځي نو بیا هغه آبادي بنده شي نو هغه اوس هم میدان پروت دی نو چېرته چې ژوندي خلک په خاورو کې منډلي یعنې ژوندي خلک په خاورو کې منډل چې دا د انتهایي ظلم او جبر او د قهر علامت دی او د ډېر بې حسۍ علامت دی چېرته کې چې مړي د ژوندو په مرۍ غلي وي مړي د ژوندو په مرۍ غلي دا مطلب چې داسې ده چې اوس مونږ ګورو څنګه چې اسلام حکم کړی دی اسلام حکم کړی دی چې قبرونه چې دي کچه جوړوئ پاخه مه جوړوئ اوس خلک داسې پاخه قبرونه جوړوي چې د فصل او د آبادۍ او ټولې ځمکې خلک په دې باندې نیسي په عربو کې باقاعده دا طریقه ده چې هلته مړی سموده ښخ کړي او د هغې نه پس بیا هغه لرې کړي هوار کړی شي مطلب چې هغه لرې شي او قبر ووینځي بل پکې ښخ ځکه چې دا اسلام چې څنګه حکم کړی هغسې کول پکار دي د بې حرمتي نه ده کول پکار او بل دا مطلب دومره وځي چې د مړو احترام ډېر دی او د ژوندو چې دی کوم ژوند کوي نو هغه شان احترام نه یعنې مړي د ژوندو په مرۍ لري شي د دغې نور وجوهات هم کېدی شي نور وجوهات هم کېدی شي یو مثال ما دا ورکړو چې یاره په مړو خرچې کېږي د مړو په هدیره باندې په لکونو روپۍ خرچ کېږي او د غریب په کور د غریب په ډوډۍ د غریب په جامه لباس باندې څوک خرچه نه کوي هغه خرچه په کار ده چې غریب له ورکړي چېرته چې غریب سړی د کلي نه شړلی دی هغه زمونږ کلی دی هغه ستاسو کلی دی یعنې غریب د غریبۍ په جرم کې د کلي نه شړلی شوی ځکه چې هغه وس نه لري دس نه لري څه طاقت توان نه لري نو هغه د کلي نه وشړلی شو د کور او اور او کلي نه شړل نظم ډېر اوږد دی وخت کمیږي خو زه کوشش کوم چې څه منډه ترړه وو
چرته چې حاجي صاحب منځونه ټوله شپه کوي بیا سحر د کونډو په جایداد باندې قبضه کوي یعنی منځ کول چې دي دا د یو نیک سړي علامت ده چې هغه منځ کوي منځ اودس په وخت باندې کوي خو د کونډو رنډو د یتیمانو خیال ساتل هم یو عبادت که منځ کول عبادت دی نو دغه هم یو قسم له عبادت دی ځکه چې د الله حکم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی نو منځ کوي صاحب وایي منځونه کوي او سهار بیا د کونډو رنډو په جایداد قبضه کوي نو مطلب چې هلته ځان ښکاره کوي چې زه نیک یم او دلته دا د پیسو دپاره ناروا ناجایزه کوي ټوله شپه جومات کې ډېره ښکلې ترجمه کوي بیا په رڼا ورځې په هر څه باندې حمله یعنې بل ته مسلې کې او په خپله پې حملې یعنې د نیکۍ د لاندې د نیکۍ د ریاکارۍ د لاندې د هغه یو بدرنګ تصویر مطلب دا دی چې په خوله یو څه وایي او عمل یې بل څه دی که وایي یو څه کوي بل څه نو دا چې دی دا د منافق نښه ده منافق نښه دا ده چې هغه به وایي یو څه او کوي به بل څه او بیا دې په خپل منظوم باندې هم ویرېږي چې مونځ به تا د بدۍ د فحش کارونو نه د منکراتو نه منع کوي او ته منع نه کوي مطلب دا دی چې دغه مونځ خالص د خدای لپاره نه دی بلکې دې کې نور اغراض چې دي او پکې پټ دي په مونځ کې هغه خشوع خضوع نشته کومه چې پکار ده هغه خشوع خضوع هغه اخلاص نشته چې کله ته ګورې دا واړه ګناهونه چې دي دا دوه منځونو ترمنځ الله تعالی وایي چې زه معاف کوم خو هغه داسې وشي چې په بېخیالۍ کې وشي چې قصدن نه وي او چې ته باقاعده منځونه هم کې او بیا قصدن ګناهونه هم کې نو زه خدا ګڼم چې خدای پاک په ډېر عظیم بادشاه دی په خپلو خبرو په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي موږ ته اختیار نشو اخیستی خو په ظاهره باندې عقل دا وایي چې داسې خلک چې دي دا ډېر غټ ګناهګار دي چېرته کاروبار د منافق چې ځلېدلی دی یعنې دغه خبره ده چې چېرته کاروبار د منافق چې ځلېدلی دی هغه زموږ کلی دی هغه ستاسو کلی یعنې منافقین چې دي هغوی پکې معزز دي په داسې معاشره کې چې هغوی منافقین دي خلکو ته د هغوی عمل معلوم دی چې وایي یو څه کوي بل څه د هغې باوجود خلک عزت کوي ځکه چې پیسې ورسره دي دولت ورسره دی چېرته چې قلم د پټواري د شکاڼه غشی دی چېرته تاڼېدار چې په هر څه باندې ورخوشی دی چېرته چې سوری د هر تشخیټ غریب تشی دی چېرته د ټګۍ چې هر سلام او ستړی مشی دی زمونږ په وطن کې ګوره که نه ستړي مشي او سلامونه خلک هم د ټګۍ کوي یو بل ته ځکه چې د هغه نه یې ستموي چېرته چې قلم د پټواري د شکاڼه غشی دی شکوڼ چې دی هغه بنیادم پسې غشي ورولي شکوڼ چې څوک پېژني نو هغې به لیدلی په پټو کې اکثر د هندوانو په پټو کې خصوصا زیاتې په جوارو کې نو شکوڼ چې دی هغه په بنیادم پسې غشي ورولي نو دی وایي چې ځینې پټواریان انصاف نه کوي په هره محکمه کې په هره طبقه کې ایماندار خلک هم شته او بې ایمانه خلک هم شته نو د برق صاحب به د داسې چا سره واسطه پرېوتي یا به داسې څوک لیدلی چې هغه به انصاف نه یې کړی چېرته تاڼېدار چې په هر څه باندې ورخوشی دی داسې به هم لیدلی چې یاره هغه تاڼېدار هم انصاف نه یې کړی چېرته چې سوری د هر تشخیټ غریب تشی دی تشخیټ نه مطلب نهر نهور بېوسه بېکسه غریب مسکین عجز چېرته چې سوری د هر تشخیټ غریب تشی دی تشی د خېټې یو اړخ او بل اړخ ته ویلی کېږي نو سوری کول دا دي چې سوری کېدل دا دي چې څوک پې زورور پېښ شي او دله سزا هم ورکړي تشخیټه دی د ده خېټه هم نهره ده او د هغې نه الټه وهل هم وکړي چېرته د ټګۍ چې هر سلام او ستړی مشی دی یعنې چېرته چې خلک تعلقات او راشه درشم د یو بل دپاره د یو بل سره د ټګۍ دپاره کې د یو بل د تمې او هرس دپاره مفاداتو په خاطر باندې چېرته کې چې کب خپلو اوبو کې تلېدلی دی هغه زمونږ کلی دی او هغه ستاسو کلی دی کومه نوې خبرو په کوم انداز باندې کوې زبردست نو مطلب دا دی چې د تشخیټي دپاره د هغه تشه خېټه عذاب ګرځېدلی دی د بېوسه دپاره د بېکسه دپاره د هغه بېوسي چې د هغه عذاب ګرځېدلی دی بل بند کې وایي چې چېرته په مسند د عدالت چې بد کردار وینم چېرته چې قانون د یو څو کسو څوکیدار وینم چېرته چې آیین د بې آیینو پردهدار وینم چېرته کې شین فصل چې په اور کې رایسار وینم چېرته چې دلیل د ټوپک خولې لاندې راغلی دی مسند ګدۍ ته ویلی کېږي چوکۍ ته ویلی کېږي کرسۍ ته ویلی کېږي نو دی وایي چې د انصاف په کرسۍ باندې هم کله کله بې انصافه خلک کېږي
د انصاف په کرسۍ چې څوک کینی په کار ده چې هغه انصاف کوي خو داسې خلک پکې راشي چې هغه انصاف هم نه کوي د هغه کار دا دی چې یا د انصاف وکړي یا د انصاف په ځای باندې بې انصافي کوي یعنې د خپل فرض خلاف کار نو داسې خلک هم شته چېرته چې قانون د یو څو کسو څوکیدار وینم او داسې خلک هم پکې راشي چې هغوی قانون د یو څو کسو د اثر لاندې راولي قانون په کار ده چې د ټول وطنوالو دپاره یو شان غریب مالدار دپاره یو شان د مجرم دپاره چې مجرم هر څوک دی نو د قانون سترګې چې دي هغه دغه ته نه ګوري چې دا غریب دی او که دا مالدار دی هغه په پټو سترګو د هر چا سره یو شان انصاف کوي او یو شان سزا ورکوي او د غریب بیا ډېر تونه ویلي دی چې د قانون یو سترګه ړندی یو بینی صحیح نو دغه دی چېرته چې قانون د یو څو کسو څوکیدار وي نو دا قانون چې دی دا قانون خو ټیکي خو د دې استعمال مونږ کوو نو چې په مونږ کې کله ایماندار څوک پېښ شي نو قانون ټیک استعمال کوي چې بې ایمانه پېښ شي غلط به استعمال کوي چېرته چې آئین د بې آئینو پردهدار وي آئین منشور بایلاز د دې دپاره جوړېږي چې د هغې لاندې عمل وکړی شي هغه د ژوند دپاره یو لایحه عمل وي د ژوند دپاره یو چوکاټ چې په هغه چوکاټ کې دننه به ته عمل کوې او د هغې نه به بهر نه وځې چې وځې نو ته به مجرم یې نو وایي چې بې آئینه خلک چې دي هغوی آئین ځان له پرده کړی ده ځان نه پرده کړی دی بې آئینه کارونه کوي بې قانونه کارونه کوي بې منشوره کارونه کوي او ځان ته آئین پرده کړی دی په آئین کې داسې څیزونه را پیدا کړي چې په هغې ځان بچ کړي نو مطلب دا دی چې داسې حالات را پیدا شي نو دا یو د عیب خبره ده چېرته کې شین فصل چې په اور کې را ایسار وي شین فصل او بیا اور شینکی چې په اور کې را ایسار شي خو بس هغه بیا نه وده کوي او نه په هغه ځای کې بیا سره زرغونېږي نو هغه تباه او برباد شي او هغې نه چې بیا کوم لوګې خېږي چېرته چې دلیل د ټوپک خولې لاندې راغلی او چې څوک د دلیل خبره کوي څوک چې رښتیا خبره کوي نو خلک ته یو ډز پورته کوي بس مطلب یې زورور سړی دا سره په لاس کې ټوپک دی دا سره اختیار دی د هغه سره په لاس کې زور دی نو هغه د هیڅ چا ټیک خبره نه اوري او خپله غلطه خبره که سړی غریب وي او حق پرست دی نو د خپلې نه د مجدړو کنډر جوړ شي په حقه وینا دا د دې غاښونه یو په یو حقه وینا ماتېږي بیخي بلکې وایي چېرته چې غټخېټې په تشخېټو ورسورېږي تل چېرته چې دروغ لکه کره سیکه چلېږي چېرته چې د ښکته نه اوبه بره بهېږي تل چېرته چې رښتیا خبره جرم حسابېږي تل چېرته چې هر یو سړی د ژبې نه تړلی دی هغه زمونږ کلی دی هغه ستاسو کلی دی نو دې کې وایي د غټخېټې او تشخېټې خبره دا کوي چې د غټخېټې هغه دی چې هغه سره ډېر مال دولت دی او ډېر خوراک کوي او ډېر مطلب آباد دی غني دی او تشخېټ یو هغه بېوسه بېکسه غریب نو وایي چې غټخېټې چې دی هغه د تشخېټو باندې جبر کوي ظلم کوي او هغه سلسله مخکې را روانه ده چېرته چې دروغ لکه کره سیکه چلېږي یعنې دروغ چې دي هغه داسې چلېږي لکه په بازار کې چې کره سیکه څنګه چلېږي روغ نوټ څنګه چلېږي اصلي نوټ څنګه چلېږي نو وایي چې دروغ دغسې کار وباسي او داسې خبره دی حتی راورسېده چې ته رښتیا وایې به خلکو ته دروغ ښکاري او چې دروغ وایي او خلکو ته رښتیا ښکاري مطلب داسې معاشره کې مونږ اوسېږو چې څوک ایمانداري نو خلک ورته سپک ګوري ویره ډېر بېکاره دی بلکې تر دې حده پورې وي چې څه بېغیرته دی څه دله دی داسې پکې او ساده سړی دی نه پوهېږي بېوقوف دی او چې څوک بې ایمانه دی نو هر څوک پوهېږي په هغه کې ګنجایش دی هغه بې قانونه کار کوي غیر قانوني کار کوي لکه یو سړی یو ځل زما خواله راغی نو هغه ما ته وایي دا فلانی کار کول دي نو ما ورته ویل دا خو نه کېږي مې دا خو غیر قانوني کار دی نو بل سړی و هغه ورته وایي چې یاره قانوني کارونه خو ښځې هم کوي غیر قانوني کار راوړه چې نو داسې تصور د خلکو قایم شوی دی په معاشره کې داسې تصور عام شي نو هغه معاشره تباهۍ په لور روانه وي بیخي بیخي نو زموږ په وطن کې دا مسایل هم د دې وجې نه پیدا شوي زموږ کلي چې دي هغوی د دې وجې نه خراب شوي دي برباد شوي چې څوک رښتیا وایي نه او رښتیا خوښوي نه چېرته چې د ښکته نه اوبه بره بهېږي دل یعنې د زورورو غوایه په نختر خېږي خلک وایي که نه نو اوس چې دی پخوا به خلک وایي چې د زورورو اوبه په بره خېږي نو اوس خېږي که نه اوس په پایپونو کې خېږي پایپونه چې راغلي د زورورو اوبه بره خېږي چېرته چې د ښکته نه اوبه بره بهېږي تل چېرته چې رښتیا خبره جرم حسابېږي یعنې رښتیا ویل چې دي دلته جرم دی په کومه معاشره کې چې ته رښتیا نشې ویلی او رښتیا وایې او د رښتیا ویل خلکو ته عجیبه غوندې ښکاري چې ده دا رښتیا څنګه ووایي ده دروغ ولې ونه وایي د چل ولې ونه کړو یاد شو چې هلته به جوټې د ناز په ټال خورمه
هلته به جوټې د ناز پټال خورمه دلته کې څنګه دلته کې د ژبې اویزان اویزان یم دلته کې د ژبې اویزان یم